ګپ مې در سره لګوم مړه کېنه ما نشته ما نه خو دې زړه وویستو ماڼۍ خود ګلاب د سپری بوی را روان دی او د خوراکونو بوی ما مریض سره سپری کوم ځای کې وه وانو چې دوه ودونه مې خوړلي نو د خوراکونو بوی خو به رانځي نو د چا ودونه وایه ها د چا ودونه وایم جانې من خدای شته که زه هم پوهیم چې د چا واده خو په لار روانو بوی را باندې ولګېد چې ومې کتل ما دا خو ډوډۍ نه یاره ده بس ورننوتم ما دې کې څه پته لګي که نه وایي به کشر به وایي چې مشر به ورته ست کړي او مشر به وایي چې کشر به ورته ست کړي بس ښه په بار بیټ مې وخوړه نو بوی خو به رانځي نو وایه که نه انکل وایه ما خبره مه پټوه وایي خدایه وایي زما د یتیمې خدایه ته یتیمه نه ته خبره خو واوره که نه زه یتیمه یم یتیمه زما پلار مړ دی زما مور سره واده کولې باندې ته زما پلار نشي کېدی دې خبرې له خو زه دلته راغلی یم که نه څه خبرې خبره دا ده که نه چې نیاز پروره یا د کور بل څوک چې د دې خبرې نه درنه خبر نیسي ښه داجي تاسو په دې توره شپه باندې دلته څه کوله څوکۍ کوله څوکۍ او بچې څوکۍ مې کوله دا غلغلو ورځې دي که نه خو انکل څوکۍ او خلک د بام نه دي تا خو د دندې نه کوله داجي تا چې دلته کې څوکۍ کوله نو هلته د کور څوکیداري به څوک کوي अब د کور څوکیداري به چېرته دی هغه تره شته که نه او ببرشیر هم ده دا ببرشیر څوک دی تا ببرشیر نه دی لیدلی دا داسې ببرشیر دی چې ډېر خوفناک دی په ظاهره باندې ببرشیر دی خو دننه تش ګیدړ دی مړه بس یې ستا نېګټو دی انکل تاسو څوکۍ لرل که زما سوشل بېعزتۍ له هسې د مثال خبره مې کوله انکل وختي خانم ترونجان ستا ډېر ګرم تپوسونه کول خانم ولې ستا غالبا مرۍ غني شوه داجي زه تا له اوبه راوړم تا خو ډېر غر کا ولې مې شرمې خر بابا ولې مې غر کې خپله لور ولې تباه کې مې د پومه توته په کولاو غوږونو واوره که زما د خانم د رشتې نه شبانه خبر شوه نو په ایمان چې دم دی نه پرېږدم سخر کاکا دا دونه وړې خبرې نه دي او دا د پټولو خبرې نه دي ها وایم ته به یې پټې ته د څه دپاره خبره واوره څوک درنه خبر شو په هغه ورځ به مې درنه شبانه کور ته بوتلې پوه شې که وایم مړ به دې کم مړه ما هسې د شوده خان سره دې واده کړی ځان له د ګرېوان تڼۍ هم نشي سمولی ما وله تڼۍ سمې کړې زه به دې تاسو وده شئ دی بې فکره وده شئ یا ته وده شئ زه به څوکیداري کوم نو څوس په دې نیمه شپه باندې نینې د کوم ځای نه راوړم ای میره ښکلې څه بدرنګه فرمایش دې کړی دی نو زه اوس پیریانو ته ووایم چې لاړ شئ ما له نینې راوړئ پیریان نه شو بټیاران شول یاره خو ښکلې یا خدایه چې دا دلوت چېرته لاړو څومره ناوخته شو زما په خیال چې اولنی ورته په خپو کې پیکړې اچولي دي وای پیشو نه وه سمه زمری وه وای ګرانه ها نو لکه ستا د ښځې پیشو نوم دی زه د هغې خبره نه کوم د پیشو خبره کوم کومه پیشو وایم قسم په خدای که لږ نور وی که نه نو لوړ به یې تېر کړی وی دلوت خانه که هغه منظرې ده نو زه منګری یم ته یوازې د هغې خاوند نه زما م یې زه د پیشو خاوند یم نو بیا چا رازغلولي پیشو نو مغه ستا ښځه ده که نه زما بن ده که نه زه ستا د کور پیشو یادومه پرېږده مړه ما خو وی جوړ ته د اولنۍ خبره کې خانمو وایم د دې کورنۍ پیشو د څه غم وکړه
زه خو به مې د کورنۍ پیشو غم وکم خو ته دې هم د هغې کورنۍ پیشو غم وکړه د هغې خو ما غم کړی دی ډوډۍ مې پیس کړې ده بېغمه به ودی دلته ګورې اوس زما درواره جان ناوې موسیږي د هغې به هم خیال ساتي غم خو مړه د ټول هغې جوړ کړی دی که نه دا څه غم کېده څه غم وا خانم شبانه د ما لور ده وی به کړه یالا خیر خانم دا اوبه ولا اړیکه دا چغاچغ د کوم مرزدارو دی مورې کاغه ته ویم کاغه څه بندوبست وکړو و د خدای نیکبخته نو دا د فون وخت دی ویم چغاچغه ډېر وران ګیر یم زما په خیال چې هغه دروغو پیریانو به راګیر کړی نه مړه پیریانو نیم ګیر کړی لکه چې بیا د ورندار د کمرې نه رازغلولی ودې که تېښته دې وکړه ویم تېښته خو مې کړې ده خو د نینو دپاره نینې په سوال کې په نینو څه کې ویم زه په نینو څه کوم دغه ببرسرې ورته زړه شوی دی و د خدای نیکبخته نو زه دې ولې راپاڅولم زما خو ورته زړه نه دی شوی ویم چغاچغه دې وخت کې زما عزت ستا په لاس کې دی زما په لاس کې خو دا وخت سپلی دی نو لکه ستا عزت زما سپلی دی ستارګل مارکه سپلی ویم چغاچغه سپلی دې پخپو کا او بازار ته وځې نینې را پیدا کا زما سپلی خو بیا ستا عزت نه ستا خرګاډۍ ده نه ویم خرګاډۍ دې په توپ ووله په توپه به ولم خو دا راته ووایه چې ستا خرګاډۍ ده چېرته ویم که ملاستې کېنه او که ناستې ودرېږه او که ولاړې نو او که ناست یم نو څوک یم سملم ویم که ولاړې که نه نو د غشي په شان روان شه زه ماړه په کلار شه ودونه دې تکې او شوګیرې دې زه کوم زه مړه خپلې ناوې له دې په خپله نینې راوړه وی هلو چغاچغه وی خدای خوب یې راله خراب کو بندې کو ویم یاره چنګیزیه د واده نه پس به ته په دې خپلې پیرې باندې پوه شي غرق شوم امان شوم دا خو ډېر ناوخته شو دلته به لور له څه جواب ورکړم او هلته بیا راته مور لکه د سنتري ولاړې وای دا د چا وي دولت خانه چې دویم واده کوه ځان دې په غم باندې واړولو بلې ته وګوره داسې خرلېږي ته بیا د قربانۍ څاروی نشته د قربانۍ څاروی خو دی به یو څاروی او دوه کسابان خانم کسابه نیاز پروره کسابه یا خدایا په خپله بېغمه خوبونه که یو مونږ یې په غمه ړولیو چې د پلار مې د خوا خیابې په کمره کې څه کوو چې د دادا د خوا خیابې په کمره کې څه کار پلار مې بېګا ویل چې دلته څوکۍ راغلی یم چې دلته څوکیداري کوي نو د مور څوکیداري به څوک کوي زه یې پته به ولګي
نینې روړه نیا مې لیونی شوه پشینجي مې باټینګړ غواړي اوس خو نینې او باټینګړ دواړه پشینجي نه میلاویږي یا ښکلې پاسه که نه سهار شو پاسه ما پرېږده پلیز ما خوب له پرېږده زه چې پلیز دې ویلو که نه بیا موس کوه خوبونه خو د مور سره مې ته راکاږې ځکه چې د هغې سره څوک هم نشي راښکې نن خو دې خدای یو ځل راوله چل به درته ښیم چله السلام علیکم وعلیکم سلام خیر دې نشته نن خیر ته څنګه نیاز پرورې ته په هوش کې خو یې که نه سړیه ویم نن په هوش کې رالمه صفا صفا حل راته ووایه ګوره نیاز پرورې صفا وینا کول ډېر ګران کار دی ته ما ته دا ووایه تا شپه چېرته تېره کړې ده شپه ښه شپه واو شپه شابه زر راته وایه پاره مې ډېره ختلې ده نیاز پرورې ګوره پاره دې راکوزه که ویم درته نو بېګا ته چې کله لاړې تېرې کې که نه نو ما ته پته ولګي چې ته دروغ وایه مړې لاړې مې نه دي تېرې کړې شپه مې تېره کړې شابه کیسه کوه کیسه د ادم خان درخانۍ کیسه ته کوم او که نه فرهاد شیرینې توربان ادم خان درخانۍ پرېږده د بېګانۍ شپې کیسه به راله کوې خبره داسې ده که نه چې بېګا د چنګېزي د نکاح په وخت چا به یو دوه شړشړی ډزولي نو څه ګورم چې پولیس رالو نه نو چنګېز یې ونیولو هغه خو ونیولو که نه نو ما وی چې دا مبارکه سوخاګ شپه چې کومه ده که نه نو دا به چنګېزي یوازې په تاړه کې تېری ښکلې دې تاړې ته بوتله نه مړې ویم قرباني مې ورکړه ډېره غټه قرباني مې ورکړه وای سړیه ته خو جاړې نو جاړم به نه یس پرورې ټوله شپه پولیس ته غذا په نیت باندې والېمه وای خدایم چې دې خدای په لاس خپو شل کي وای که نه یس پرورې د قیامت شپه وه د قیامت شپه وه او ستا په دې جاذبین باندې تېره شوه وای که نه بیا مې ډل کوي زه ورځم چې ملا درته ټکور کړمه هېڅ مې نه دي ویلي ملا مې نیوله او ما ویل چې ښځه ډېر غټ نعمت دی دروند نعمت دی ته خو زما د مرګ سوالونه کوه خیرې راله کوه مالي نو ګوره هغه خو زه تا ته د ډېرې مینې نه کوم د خر مینه لته وي ښه زه ورځم چې تیل درله ګرم کړمه زما نینی حق ویم حق پیر صاحب زما نینی ویم ونیغ بختې نن د دې خېټې ته کورې ووایه کورې نه پیر صاحب نه ما له په هر صورت نینی راوړې ګوره ښکلې سره غرمه ده پیریان دا ټیم ټول وده وي چې پیریان وده وي نو دیویانو ته دې ووایه چې ما نه نینی راوړي او پخې کړي ویم دیوان د پخلي کار نه کوي هغې ما یو جاسوسۍ پسې لیکلي دي بس زه هیڅ نه پوهېږم ما له نینې او ما له نینې ویم ټول کلی دې راباندې خبر کو بس زه پوه شوم په څه پوه شوې چې ستا پیریان او دیویان هر څه دروغ دي دروغجنه وی مینې دروغجن ما ته مه وایه ګینې زما پیریان به دې لوخړه کړي ما به ما لوخړه کوه ورته ووایه چې بټ پسې اور بل کړي او ما له نینې پخېږي بټ پسې اور بل کړي بس پرېږده سبا له به 2 بوجې نینې وړم 2 بوجې سبا له دله زه 6 بوجې هم را پیدا کوی شم او به دې منم هله چې ما له په دې ساعت را پیدا کړي خدایه پاکه نینې د دې نینې خو دې خدای بیخ بکرې وباسي حق هو چېرته لاړې دوکې بازه پیریان دیویان دا خو موږ سم لوټ کړو های پته راته ولګېده خو ډېر لیټ وای خدایا ته ګوره دې چینې ته اړو د پاسېدو نوم نه اخلي
څه بدقسمته یم زه هغه ګلابو څه ده د هغه د زوی بلې څوارله واده شوی دی او د هغې هغه انګور سهار وختي پاسي او د کور ټول کارونه کوي او یو زه یم چې زما انګور اړو پاسي نه ناوې ناوې و ناوېږې ناوېږې پاسه که نه وی اول ناوې وه اوس ورته ناوېږې وې چې نور به دې لاسه جوړی هی نادیده کې لیلو یجینې ته پاسې وکړه نه دا د لیلو کور دی په دې کور کې به د لیلو د مرضۍ نه به تو دکېږې پاسې به خورې اوسکې به ناوې ناوېږې دا څه دي ها دا څه خوبل دي جوړ کړی دي ته دې ټایم ته وګوره زه ولې ټایم ته وګورم زه سپرېږم کې نوکر یم چې ټایم ته به ګورم جینې دلته په وخت پاسې ودرېدل خو هغې بې زه هلته په وخت نه یم پاسېدلې نو دلته به څه پاسم هغه ستا د مور کور دا زما کور دی ما خو اورېدلي وو چې د مور کور پردی او د خاوند کور خپل وي